چیغې وهم چې هی سربازه یاره خېجه په مورچل باندې بیا به دې وده کمه سوری د اوربل. د افغانستان ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب ته د خاپری نغمې تازه ډالۍ. سندرغاړي نغمې تازه ملا یعقوب ته د ای سربازه یاره تازه سندره ویلې ده. خاپری نغمه وایي چې دا سندره مخکې هم ما ویلې وه، خو اوس چې تازه د ملا یعقوب میړانه مې ولیدله نو غواړم چې یو ځلې بیا هغه ته زمزمه کړم او د هغه لپاره یې ووایم. نغمه وایي چې په تیرو 100 کلونو کې د افغانستان د خاورې دفاع هیچا هم داسې نه وه کړې لکه اوس چې په دې سورزو کې د پاکستان پر وړاندې زموږ ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب له خپلې خاورې او ناموس څخه په کلکه دفاع وکړه. نغمه وایي چې موږ به همیشه د ملا یعقوب او د خپل هغه نظام تر څنګ کلک ولاړ یو څوک چې هم د ګران وطن د خاورې او د ناموس دفاع کوي. نغمه وایي چې دې نه مخکې مې هم د امریکا په سندیاګو ښار کې کنسرت درلود، خو له بده مرغه کله چې په افغانستان کې زلزله راغله نو هغه مې کینسل کو. اوس چې مو بیا په دغه ښار کې کنسرت را جوړ کو نو په افغانستان کې له پاکستان سره جنگي حالات رامنځته شو، نو یو ځل بیا د خپلو امنیتي ځواکونو او هیوادوالو سره ترڅنګ درېدو لپاره دغه سندریز کنسرت کنسل کومه. د دې کنسرت پر ځای غواړم چې ملا یعقوب او د ګران وطن امنیتي ځواکونو ته سندره جوړه کړم چې ای سربازه یاره خېژه په مورچل باندې بیا به دې وده کړمه سوری د اوربل لاندې. قدرمن دوستانو، تاسو د خاپری نغمې د دغه افغانیت او میړانې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ.